زده کوونکو موږ تېر شوي لوست کې د بدعت په هکله پوه شولو چې خپله بدعت څه ته ویل کېدو زده کوونکو په عقیده کې پر کوم ډول سره و او په دنیوي چارو کې د یو نوي شي راوستل یا منځته کول آیا دا بدعت ګڼل کېده یا نه کېده نو د دغو موضوعاتو په هکله مو په تېر شوي لوست کې په ښه ډول سره تاسو ته وویل. راوشو زده کوونکو اوس زموږ د نن ورځې لوست موضوع مو ده د صحابه کرامو مقام. صحابه کرامو مقام زده کوونکو خپله صحابي چاته ویل کېږي د هغوی مقام پر کوم ډول سره د الله تعالی او د هغه رسول په د قرآن کریم په آیاتونو کې په حدیث شریف کې پر کوم ډول سره د دوی یادونه یې کړې ده. نو په دې لوست کې به په دې موضوعاتو باندې په بشپړ ډول سره پوه شو. لومړی راځو زده کوونکو خپله پوه شو چې صحابي چاته ویل کېږي. نو د صحابه او تعریف ته به راشو زده کوونکو چې صحابه او اصحاب چې دي زده کوونکو د صحابي جمع ده او هغه چاته ویل کېږي زده کوونکو ملګري ته ویل کېږي. او د شریعت په اصطلاح کې زده کوونکو صحابي هغه کس دی چې د الله رسول یې لیدلی وي په هغې ایمان راوړی وي او د ایمان په وخت کې هغه وفات شوی نو دا صحابي ګڼل کېږي. اوس به راشو زده کوونکو په دې ځای کې دوهمې برخې ته د صحابه کرامو بهتري او غوره چې په دې لوست کې به موږ راشو د صحابه کرامو بهتري غوره به تاسو ته ووایي زده کوونکو چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې په ګڼو آیتونو کې د دوی فضیلت او غوره یاد کړی دی او د دې په هکله باندې په بشپړ ډول سره ویلی دي. زده کوونکو الله تعالی له صحابهو څخه خوښ و او صحابه له الله تعالی څخه خوښ و او الله تعالی په قرآن کریم کې په دې ډول سره فرمایلی دي. بسم الله الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. زده کوونکو د دغه آیاتونو ژباړې ته به راشو. په ژباړه کې پر دې ډول سره د زده کوونکو چې الله تعالی هغه مهاجرین او انصار یاد کړي دي چې هغوی په لومړنۍ بلنې سره د الله د رسول بلنې ته لبیک وویل او هغه کسان چې وروسته له هغوی څخه نیک کارونه ترسره کړل، ښه اعمال ترسره کړل او دوی رښتینولي کوله نو هغه کسان وو چې دوی راغلل. الله جل جلاله د دوی نه خوښ دی او دوی هم د الله تعالی څخه خوښ دي. نو زده کوونکو دوی هغه کسان دي چې د هغو لپاره الله تعالی باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې ژلې بهیږي او دوی به پکې د تل لپاره هلته اوسیږي. دوهم زده کوونکو راځو دې ته چې په غوره خویونو د صحابهو توصیفول دي. زده کوونکو الله پاک په قرآن کریم کې په دې ډول سره فرمایلی دي چې ژباړه پر دې ډول سره د زده کوونکو ژباړه کې ویلي دي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او په دې ډول سره کوم کسان چې له هغوی سره مرسته کوي، له هغو ملګرتوب کوي، د کافرانو په وړاندې سخت په منځ کې خواخوږي دي، دوی صحابه کرام دي. ته چې کله هغوی ګورې په رکوع او سجده کوي او د الله جل جلاله د فضل او د رضا په طلب کې وي نو همدغه د زده کوونکو چې دوی کله په دې حالت کې بوخت وي نو د سجدو نښې نښانې به د دوی په تندي باندې ښکاري او په هغوی سره به دوی پیژندل کیږي. اوس راځو زده کوونکو د امت اجماع ته چې امت په دې باندې په څه ډول سره اجماع کړې ده. زده کوونکو د پورتنۍ آیتونو مو چې تاسو دلته ولوستله او موږ ژباړله په همدې سره په ګڼو نبوي احادیثو په بنسټ باندې د صحابهو په لوړ شان باندې چې راغلي ول زده کوونکو نو ټول اسلامي امت د صحابه کرامو پر عدالت تقوا باندې اجماع کړې ده او ویلي دي چې الصحابة كلهم عدول یعنې څه یعنې صحابه کرام ټول په حق او انصاف ولاړ او د تقوا څښتنان دي او د دوی ترمنځ چې کومې پېښې شوي مشاجرې او اختلافات نو هغه اجتهادي وي نو همدغه د دې ترمنځ یعنې کوم څه داسې نشته چې دوی په اختلاف کړي او که چیرې د دوی نه کومه ګناه ترسره شي نو دوی د الله تعالی څخه بښنه غواړي او الله تعالی دوی بښي. اوس راځو زده کوونکو د صحابهو سپېڅلتیا ته.
زده کوونکو صحابه او سپېڅلتیا یا صحابه هغه سپېڅلي خلک دي چې الله تعالی د هغوی ټولو څخه د خپلې یعنې د خپلې خوښي څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ یې په دې ډول سره فرمایلی دي لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. ژباړه: الله جل جلاله له مؤمنانو څخه راضي شو کله چې هغوی تر ونې لاندې له تا سره بیعت کولو. او په همدې ډول سره زده کوونکو صحابه کرام د ډېر لوړ څښتنان دي او دوی هغه امت ګڼل شوي دي وسطت یا امیانه، ځکه چې دوی هغه کسان دي چې وروسته له پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه یې دین تر موږ را رسولی دی. هغه ټول څه چې په دین کې وله نو هغه یې تر موږ را رسولي دي زده کوونکو. نو همدغه دی که چیرې دوی نه وای نو همدغه و چې دین به تر موږ نه را رسېده. او په همدې ډول سره زده کوونکو د صحابه کرامو په تقوا، عدالت، انصاف باندې ایمان درلودل د هم د عقیدې یوه برخه ګرځېدلې ده. اوس راځو زده کوونکو له صحابهو سره مینه چې په کوم ډول سره زده کوونکو وایي چې له صحابهو سره مینه چې د زده کوونکو دغه په دې ډول سره زده کوونکو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو ټولو ویناوو کې مسلمانانو ته لارښوونه کړې ده چې تر څو له صحابهو سره مینه وکړي. زده کوونکو هغوی سره یعنې د هغوی سره دښمني کول او له هغوی سره یعنې د هغوی سره د هغوی خبرې نه منل یا د هغوی لارښوونې نه منل دې څخه یې منع کړي دي زده کوونکو، ځکه چې هغوی هغه کسان دي چې د ځمکې پر مخ باندې غوره کسان بلل شوي دي او د هغوی سره مینه ساتل د پوره ایمان نښه ده. هغوی سره مینه کول او د هغوی قدر احترام کول زده کوونکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او پر هغه باندې د نازل شوي شریعت سره مینه دا چې د زده کوونکو د هغوی مینه او احترام بلل کیږي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام امت ته خطاب کوي او د هغوی پام او توجه دغې برخې ته غواړي. اوس په راشو ګرانو زده کوونکو دلته به یو حدیث شریف ولولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په دې ډول سره روایت شوي دي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. ژباړه: زما صحابې مه کنځئ، زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما روح د هغه په لاس کې دی، که چیرې ستاسو څخه یو کس د احد د غره په اندازه باندې سره زر خیرات کړي نو د هغوی یو موټی خیرات ته هم نه رسیږي او نه یې نیم موټي ته هم رسیږي. په بل حدیث شریف کې بیا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه روایت شوي دي چې زده کوونکو دا به تاسو د کورنۍ د په ډول به دغه دلیل ولئ یا دغه حدیث شریف به لولئ او دا به ځان سره ژباړئ. اوس راځو زده کوونکو دلته د صحابهو سره بغض ساتل منافقت دی. دلته موږ زده کوونکو تر دې دمه موږ د دې په هکله ولوستل چې موږ باید د صحابه کرام سره مینه ولرو، د هغوی هغه څه چې موږ ته لارښوونې کړي دي د الله د رسول څخه موږ ته را انتقال کړي دي راوړي دي په هغې باندې ایمان او باور باید ولرو، ځکه چې هغوی د ځمکې پر مخ د تقوا لرونکي باانصافه او ښه کسان دي. اوس راځو زده کوونکو دلته پوهیږو د صحابهو سره بغض ساتل منافقت دی. زده کوونکو لکه څرنګه چې صحابهو کرامو سره مینه کول د ایمان نښه ده، په همدې ډول سره د هغوی سره بغض یا کینه لرل هغه چې د زده کوونکو منافقت او سرکشي بلل کیږي. زده کوونکو د امام طحاوي لیکلي دي په دې ډول سره وبغضهم کفر ونفاق وطغیان، یعنی له صحابهو سره بغض یا کفر دی یا نفاق یا سرکشي او بغاوت دی. په همدې ډول زده کوونکو بل دا چې صحابي د دین ساتونکی، د دین روزونکی، د دین انتقالونکی او د دین لا ښه واضح کوونکی او د دین رسونکی د زده کوونکو او دغه دی که چیرې یو څوک د دوی سره بغض لري او د دوی سره مینه نه لري زده کوونکو دا هغه خصلت دی چې پخوا زمانه کې یا پخوا وختونو کې منافقانو به دغه ډول کارونه ترسره کول. همدغه زده کوونکو چې موږ باید څه ونه کړو، صحابهو سره بغض او
کینه ونه لرو. نو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوست په دغه لوست کې په ډېرو مهم موضوعاتو پوه شو. لکه راغلو موږ لومړی د موضوع په هکله پوه شو د صحابه کرامو مقام ته، چې صحابه کرام چاته ویل کېږي زده کوونکو؟ هغه کسان دي چې د الله رسول لیدلی، په هغې ایمان راوړی او هر هغه څه چې ورته ویلي هغه منلی وي او په هغې باندې عمل یې کړی وي. د دې ترڅنګ کله چې دوی وفات شوي نو پر ایمان په وخت کې دوی وفات شوي وي. دلته راغلو زده کوونکو صحابه کرامو بهتري او غوره والی چې په ګڼه قرآني آیاتونو کې د دوی په هکله راغلی دي، دوی فضیلت او غوره والي په هکله که الله تعالی د صحابهو څخه خوښ دی او صحابهو د الله تعالی څخه خوښ دي. په همدې ډول زده کوونکو راغلو بلې موضوع ته د صحابهو سپېڅلتیا وایي چې دوی سپېڅلي کسان دي، دوی تقوا لري، باانصافه دي، عادل دي او دوی ډېر د فضیلت غوره والي صفات په دوی کې شتون لري. راغلو د صحابهو سره مینه لرل وایي چې موږ باید له هغوی سره مینه ولرو، ځکه چې دوی زده کوونکو هغه غوره بندګان دي چې پر ځمکه باندې د الله تعالی د دین خپرونکي دي او د هغې په اړه باندې په ښه ډول سره دوی ویلي دي او موږ ته دین را انتقال کړی دی. نو دوی ډېر غوره کسان بلل شوي دي. د دې ترڅنګ موږ راغلو زده کوونکو د صحابه کرامو سره بغض ساتل یا هم د هغوی په اړه باندې یعنې د هغوی سره موافقت کول، د هغې په اړه پوه شو چې موږ باید د هغوی سره بغض ونه ساتو. هغه کسان چې د دوی سره بغض ساتي هغه په دې ډول سره که تېره زمانه کې چې مشرکینو یا کفارو هغوی به د الله رسول نه منه یا به صحابې نه منله، نو هغوی به منافقت ترسره کوه، هغوی سرکښه کسان وله چې موږ هم باید کوشش وکړو چې تل هغه لارې چارې چې د هغه د اسلام پر وړاندې وي او هغه موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم څخه انتقال شوي په هغې باندې ایمان او باور ولرو او هغه عملي کړو. دا وګران زده کوونکو زموږ د نن ورځې لوست ډېر مهمه موضوع چې د په اړه موږ په دې لوست کې پوه شولو زده کوونکو. نو زده کوونکو د لوست په پای کې دلته ځینې پوښتنې دي، دا پوښتنو ته به د کورنۍ دندې په ډول تاسو ځوابونه ووایاست او زموږ راتلونکی لوست به د حدیثو برخه وي چې د حدیث په برخه کې موږ پر مهم موضوعاتو پوه شو چې هغه ته به تاسو په بشپړ ډول سره واضح کړم. تر څو چې بیا راځم تاسو راتلونکی لوست وړاندې کوم، په پاک او رب مسپارم. تاسو ته ښه وخت او ښې چارې.